علامه بابا ما په کندهار کې له نن څخه څو کلونو مخکې د کندهار د تاریخ په اوږدو کې یو سیمینار و. په لومړي ځل مې په دې سیمینار کې ولیدی. زه مخکې له دې ډېر لیواله وم چې د علامه بابا سره مجلس وکړم او د ده دغه علمیت او د ده دغه دروندوالي څخه ځان برخمن کړم او د ده په دید مشرفه شمه. نو کندهار د تاریخ په اوږدو کې تقریبا په 1404 کال کې د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې چې ځینې خلک یې د والي په کوټۍ باندې هم پېژني، دې کې د اطلاعات کلتور وزارت له خوا څخه د کندهار د تاریخ په اوږدو کې سیمینار جوړ شوی و چې دا د کندهار پر تاریخ باندې لیکوالو مقالې لیکلې او علامه بابا د دغه سیمینار مسؤلیت درلودی. نو کله چې دا سیمینار پای ته ورسېدی، بیا په کندهار کې د رشاد په نامه باندې یو بهیر و چې د عینې دفتر د خوا څخه هره پنجشنبه جوړېدی او مسؤلیت یې د غوث الدین پروتن په غاړه و. بیا مو هلته د علامه بابا سره د پنجشنبې د ورځې مشاعره وکړله او په هغه بهیر کې د عینې دفتر له خوا څخه یو کتابتون هم و چې دې کتابتون ته بیا علامه بابا د علامه حبیبي نوم ورکړي چې دا کتابتون باید د علامه حبیبي په نامه باندې وي. کله چې علامه بابا وفات شو، د ده په تاثر کې بیا ما یو شعر ووایه. د هغه شعر څو بیتونه داسې دي چې سپوږمۍ وه که د لمر و د اسمان له غیږې ولوېد، په شپه کې دې پلکه کهکشان له غیږې ولوېد، تشبیه موندلی نه شم علامته په قاموس کې، په داسې لو څېړنه کې مې توان له غیږې ولوېد، چې تل د قلم مل و د کتاب سره ملګری، ملګرو نن مو داسې ستر انسان له غیږې ولوېد.